مهاجر صاحب تصویر وباسو ښکلی تصویر وباسو ما دومره لږ فاصله پرېږده وه ډېر نږدې مه راځه مهاجر صاحب اور به والي سترګې واچوه سترګې کلاو کړه مهاجره سترګې نه کلاوېږي مهاجر صاحب زه مهاجره زور ولګوه سترګې کلاو کړه ما به خیر 50% چاره شوې بس دلته ګوره سترګې کلاو کړه دلته وګوره خو سترګې کلاو کړه ځه پاپ جوړ کړه پاپ زه خو دې ته اریان یم چې د سلیم افریدي د دې کم کس سره ویډیو جوړه کړه د یو بل سره چې څنګه ولاړو هغه هم تاسو واورېدو خو زه په دې پوه نه شوم چې لکه په دې ویډیو کې هغه خلکو ته میسج څه ورکوي لکه مونږ کاسې اوس وګورو په ظاهره هم دې ته وګورو نو مونږ ته هغه ښکاره پته لګي چې آیا د دې کم پیغام او وینا چې دا هغه څه ده بل طرف ته که تاسو بیا لاړ شئ او د دې کم کمنټس چې دي هغه وګورئ هلته به هم تاسو ته پته ولګي لکه یو سړی هم هغه دې ته داسې ښه ورته نه وایي ټول پې بس لعنت څوک ورته کنځل رد بد هغه قصې ورته کوي چې لکه هغه اوس تاسو ته ویلی هم نشم لکه دا اوس د دې سړي سره ویډیو وکړه خو زه به تاسو ته دا هم ویم چې د دې دا یوه ویډیو نه ده لکه یو کال دوه کېږي مخکې د دې داسې یو ویډیو هغه وایرل شوی وه چې یو مسافر سره هغه په ویډیو کال خبرې کولې او هغه مسافر تی سکرین ریکارډینګ شروع کړی و دې داسې چل کاو چې لکه خپل کم بدن ټول هر څه ورته شو کړي را شو کړي وو بیا هغه مسافر دې ته ویل چې ما سره به دا چلونه کې او دا کې که چرې هم ته ما سره دا چل نه کې نو زه چې کومه ویډیو ما سره ده به زه ستا لیک کومه نو هغه اخیر ونه شو هغه ویډیو هغه لیک شوه خو زه به دا ویم چې چینجې هغه کښې په دې کې دي چې لکه اوس ته د یو سړي سره داسې چل حرکتونه کې داسې کم د هغې احساسات چې دي هغه چیړې نو که سبا له بیا ستا سره څه وشو نو بیا به هم خلک وایي چې آیا د سلیم کوکو سلیم افریدي سره هغه چا زیاتې وکړو د دې سره دا وشو د انصاف پکار دی مرګ سره ګلونه وړي لکه بلا شي قصې بیا د خلک هغه د ځانه جوړه کي نو زه تاسو ټولو ته هغه یو ریکویسټ کوم چې پلیز دا خلک مه سپورټ کوئ یو طرف ته لکه ډېر خلک ترې نفرت کوي زه به دا هم ویم خو که بل طرف ته زه ویم نو له دې کم سپورټر چې دي هغه هم ډېر زیات دي یعنې که مونږ د فیسبوک اکاونټ له دې وګورو ملیون نه بر هغه د دې فالوور دي ټیک ټاک باندې هم دغسې حل دی یوټیوب باندې هم دغسې حل دی نو که چرې مونږ د دې سپورټ نه کوو مونږ داسې یو بل کس هغه سپورټ شروع کړو نو بیا به هغه داسې قسم حرکت نه کوي خو مونږ دا خوښو مونږ دا چلونه خوښو نو د هغې وجې نه مونږ ته هغه دا چلونه کوي او مونږ لایک سبسکرایب هر شی ورکو نو بیا د هغې کومه نتیجه چې د هغه دا راځي چې زمونږ کوم معاشره کې چې کومه فحاشي چې د هغه به مخ په وړاندې ځي نو تاسو ټولو ته ویم برای مهرباني د دې قسمه کمنټسونو او د لایک او د دې قصو نه قلار شئ صرف چې ډسلایک ورکوئ چې بس ویډیو هغه مخکې نه ځي دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره